نن د زمري 28مه د خپلواکۍ سلمه کلیزه ولسمشر غني نن د ملي دفاع وزارت په انګړ کې د خپلواکۍ پر څلي د ګلانو ګېډۍ په کېښودلو سره رسما دغه مراسم پیل کړل. ښاغلي غني د دارالعمان ماڼۍ کې د خبرو پر مهال وویل چې افغانان یوازې د خپل استقلال نه بلکې د ټول بشریت دفاع کوي. د همداراز طالبان وننګول که په رښتیا هم افغانان یاست نو راشئ او د خپلواکۍ ورځ له افغانانو سره په ګډه ولمانځئ. ټاکل شوې وه چې د سږ کال د سلمې کلیزې جشن په ځانګړي مراسمو کې ونمانځل شي، خو په کابل کې له خونړیو چاودنو وروسته پریکړه وشوه چې دغه مراسم وځنډول شي. دوی زموږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو له برکته په هیڅ ډول زموږ د دغې خوشحالي مخه نشي نیولی. د ازادۍ نمانځل او په ولایتونو کې د تاوتریخوالي پیښې د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې نمانځل چې په ډیری ولایتونو کې ترسره شول، خو په ختیځ ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې لس چاودنو د ټول ښار فضا بدله کړه او هلته یې د خپلواکۍ د سل کلنۍ جشن ګډوډ کړ. چارواکي وایي په دغه چاودنو کې 2 تنه ټپیان شوي چې 20 ماشومان دي او د 6 تنو وضعیت نازک دی. بل لور ته ننګرهار ګاونډي ولایت لغمان مرکز مهترلام کې د خپلواکۍ د جشن په نمانځلو هم هوایي ګولۍ ویشتل شوي چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. ټرمپ وایي افغانستان کې سرتیري کمو خو استخبارات به مو موجود وي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي امریکا غواړي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمېر له 14,000 څخه راکم کړي، خو یو شمېر مؤثر استخباراتي ځواک به هلته پرېږدي. نوموړي پرون د امریکا په نیوجرسي کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکا د حضور دلیل دا دی چې دغه هیواد د تورستانو په لابراتوار بدل نشي. په امریکا کې د افغانستان سفارت د پاکستان د سفیر څرګندونې رد کړې. په واشنګټن کې د افغانستان سفارت د کشمیر له شخړې سره د افغانستان د مسلې د تړاو په باب د پاکستان د سفیر پر څرګندونو غبرګون وښود. په واشنګټن کې د افغانستان سفارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي د پاکستان سفیر اسد مجید خان دغه څرګندونې بې اساسه دي چې ګنې په کشمیر کې روان کړکېچ د افغانستان د سولې بهیر اغېزمنوي.